ډاکټر صاحب موضوع تمهید تړل نه وړاندې ما چې کوم خبرې وکړې د هغې بنیادي وجه دغه وه چې دا د موضوع سره چونکې تړلې ډېر څه تړلې مونږ دا تمهید کې دا خبره ضروري وه همدغه پوښتنه دا موضوع زما پوښتنه شوه صحیح ده چې لکه د ساینس او مذهب چې کوم دی نو موازنه مونږ څنګه کولی شو تاسو ډېره ښکلې خبره په شروع کې وکړه او هغه دا چې مونږ که د خدای د پیژنګلو په باره کې سوال کوو نو یریږو او زما په خیال صحیح مسلمان باغی چې هغه د ډیرو پوهانو نه تپوسونه وکړي او د خدای باندې ځان پوه کړي چې خدای پاک څنګه دی، خدای پاک څه کوي کنه کائناتو کې د خدای پاک دا بكل شيء قدیر والا تصور دا حقیقت چې دی په قران کې نو په دې باندې ځان پوه کولم چې دی نو دا دی مذهبي خلکو په منفي انداز نه اخلي بلکې هغه سړی دی ناپوهه وګڼي او هغه دی پوهه کړي خبره تاسو د موازنې کوئ چې د دې ترمنځ موازنه ممکنه ده چې ښه کوو که بد کوو او آیا ممکنه ده او که نه ده ممکنه نو د غني خان یو ډېر ښکلی شعر ما ته رايادېږي وایي ته د نور سمندرونه زه تیاره یوه ذره ته د نور سمندرونه زه تیاره یوه ذره دا زما ستا به څنګه شي دوستي او یارانه نو غني خان دغلته وایي چې ته د نور سمندرې او زه د تیارې یو ذره یم نو موازنه چې ده لکه په محدود عقل په محدود منطق د لامحدود حدود کچکول دا زموږ په وس کې نه ده صحیح موسی علیه السلام یو کوشش کړو خدای پاک ورته وی لکه دا طاقت ته نشي لرلی چې ما وویني نو د لیدو یې خو تصور چې دی نو هغه ډېر ګران دی پوه پې څوک شو اکثر کله کله ملګرو سره ګپ لګوم ما یاره غني خان خو جانان پسې ګرځېدو آیا هغه مونته و دغه ملګري وخاندي د خدای پاک موندل چې دي دا هم د خدای پاک په خوښه دي چې خدای پاک نه غواړي نو لوی لوی عالمان او فلسفرانو هغې د خدای نه خبر نشي او د دې جهانه لاړ شي او چې خدای پاک وغواړي نو یو ناپوهه ته چې کتابونه یې هم نه ویلي نو خوشحال بابا یو ډېر ښکلی شعر دی دلته وی لاړل و جنت ته چې په پوهه خبر نه وو لاړل و جنت ته چې په پوهه خبر نه وو لاړل و دوزخ ته چې به لافې په فرنګ کړي وی پند محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به یې سیکل کا چې خدای آینې زنګ کړي نو حقیقت هم دا دی چې خدای پاک وغواړي نو هغه یو سړي ته خپله پیژنګلو ورکولی شي خو انسان چې دی دی به کوشش کوي دی به نیت کوي نو د دې د برابرۍ او یا د موازنې سوال نه پیدا کیږي خو دومره حده پورې په ځان پویول پکار دي چې خدای پاک څه وایي او ساینس څه وایي نو هغې به مونږ الف ب ت س شروع کوو صحیح